بیا مستړي مشئ ښه راغلاست درنو لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته داخل شوي یو. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج په اړه باندې نننی بحث لرو چې د افغانۍ څومره رایج شوي دي، لا څومره ورته کار پکار دی او څه باید وشي چې دغه لارې چارې تعقیب شي تر څو افغانۍ مروج شي او په ټول ننګرهار کې د کلدارو مخنیوی وشي او افغانۍ رایج شي. په همدې تړاو مو د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر شاکر الله سباون او مدني فعال شفیق الله خوږیاڼی دوی خپرونې ته راغوښتي دي. دلته راسره په سټوډیو کې دي. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، بخیر راغلی. سباون صاحب که راشو پیل همدې وکړو چې څومره دغه پرېکړه په ولسونو ته د منلو ده چې مثلا تاسې نن وروستۍ نیټه ورکړې ده چې پیل هم د جدي د لومړۍ نیټې نه چې تاسې افغانۍ رایج کړئ. لا هم په بازار کې چې لیدل کېږي افغانۍ نشته دی، مثلا که څومره ضرورت ورته وي چې وړې افغانۍ اوسي نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته او د انعکاس تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ترویج په رابطه باندې تاسو ته معلومه ده چې په ولایت کې او په ښاروالۍ کې او د اصنافو په منځ کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره شو. د څو میاشتو راهیسې موږ او تاسې ګورو د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره شوي دي او په بازار کې ولسونه هټیوال ټول دته ژمن دي چې باید وروسته له دې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او هغه باید وکارول شي. دا چې د پیسو د کمښت ستونزه وه په بازار کې د بانکونو سره خبرې شوي دي. پرون هم موږ په ولایت کې د والي صاحب په مشرۍ باندې جلسه درلوده او د بانک رئیس ته هدایت شوی دی چې څومره میده پیسې په بازار کې ضرورت وي باید وشي. د پیسو د اخیستلو دپاره هغه ځای کې چې پیسې نشته هغوی په دې مکلف دي چې لاړ شي بانک ته او د بانک نه پیسې واخلي. د بانک لخوا هیڅ نوه ستونزه نشته ده، میده پیسې ښه زیاتې دي، په ډېرو ځایونو کې ویشل شوي دي او که چاته ضرورت وي هغوی کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي. او تاسې دغه د نرخونو په اړه ووایئ، زیات خلک هم دغه ستونزې سره مخ دي چې نرخونه نه دي کنټرول شوي، یعنې په هغه حساب باندې زور ټول ولس ته رسېږي. تاسې په دې اړه څه داسې پلان نیولی دی؟ د کله نه چې زه راغلی یم د تفتیش امریت ته یا د مارکیټونو تنظیم امریت ته ما زیاتره کار په نرخونو باندې کړی دی. پرون هم موږ کمیسیون راغوښتی چې نن د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پرون موږ نرخونه ترتیب کړي دي. د نرخونو د ټاکلو دپاره کمیسیون وجود لري چې په هغې کې ولایت مکان، ملي امنیت ریاست، څارنوالي، د اصنافو نمایندګان، وکیل ګذران او ښاروالي ده. موږ ناسته کړې ده او په نرخونو کې ستونزه وه. هغه اجناس چې په بازار کې قیمتونه لوړ دي او نرخونه هلته کم ورکول شوي وو، په هغې باندې مو جدي بحث کړی دی. کوم نرخونه چې جګ وو هغه مو ټیټ کړي دي او بیا مو د والي صاحب سره پرون په جلسه کې شریک کړي دي. نن به ټولو هټیوالو ته ټولو صنفونو ته چې 18 صنفونه دي چې کومو ته ښاروالۍ نرخ ورکوي نرخونه به ورته ورسیږي او جدي کنټرول به انشاءالله د نه بعد وشي. موږ د اصنافو د مشرانو نه او د دغه صنفونو مشرانو نه استظاري اخیستې ده چې له دې وروسته به په نرخونو کې هیڅ نوه مراد نه وي. هغه نرخونه چې ښاروالۍ ټاکلي دي هغه به تطبیقېږي، جدي به تطبیق. یو خبره دا ده سباون صاحب تاسې هم ویلې د نرخونو په لومړیو کې زما پوښتنې هدف هم دا و چې بازار کې وړې افغانۍ نشته دی. مثلا که موږ جدیت اخلو یا د دې ځای نه سټارټ اخلو چې مثلا نن باید افغانۍ په ټول جلال آباد کې افغانۍ رایج شي، دا منو چې زموږ ملي هویت دی، موږ به هم افغانۍ استعمالوو، کاروو به. خو ستونزه دا د ولس د ستونزه لري، یعنې چې بار بار موږ سره شریکه شوې چې اوسه پورې بازار کې افغانۍ نشته. یعنې مثلا موږ خپله څو وارته چې سودا ته وتلي وو د باندې سمې موږ افغانۍ ورکړو بېرته په یوه کې کلدارې راکول کېږي. وه وروره ولې وایي نشته دی افغانۍ ښه ده کمه یې کوم درته په 15 دوکانونو وګرځي پیدا یې نه کړي درته بېرته یې راوړي درته یا ماله یې هم بېرته ما کلدارې والا. اوس غټه ستونزه دا ده ځکه چې تر تاسو د بازار هغه غوښتنه پوره نه شي، د بازار دغه ستونزه پوره نه شي، څه فکر کوئ چې دا د ولس به دا ستونزې سره مخامخ نه شي؟ ګورئ که موږ ستونزې ټولې په دولت ورچو دا ښه خبره نه ده. ما مخکې تاسو ته ویل چې موږ پرون جلسه درلوده او بار مو جلسې کړي دي او د بانک رئیس اطمینان ورکړی چې څومره میده په کومه ساحه کې پکار یې موږ یې رسولی شو. د شکایتو شمیره شته دی، د بانک رئیس خپله شمیره په ټول ولس باندې توضیح کړې ده د رسنیو له لارې. خلک کولی شي چې د هغوی سره اړیکه ونیسي او غوښتنه ورنه وکړي. په بازار کې افغانۍ شته خو چون ولس باید په دې کې همکاري وکړي، ځان په خپله په عذاب کې خپله لاړ شي او هغه کم
معده چې دوی ته پکار وي هغه باید خپله راواخلي. صرافۍ موجودې دي په لارو کوڅو کې، تاسو ګورئ په هر ځای کې د صرافۍ هغه شوکیس یا کاونټر ایښی دی، نو دوی باید راواخلي. دا ستونزه دومره جدي نه ده، که نه وي بیا به په اړه باندې سړی خبرې وکړي، د بانک رئیس سره به خبرې وکړي، د ولایت ادارې سره به خبرې وکړي چې ستونزه حل شي. خو تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، او خلک د همداسې نامخته کېږي چې د بانک رئیس یا د بانک کارمندانو سره شي په بازار کې دوی ته پیسې تقسیم کړي. دوی د خیر تکلیف دی وکړي، لطف دی وکړي، لاړ دي شي بانکونو ته دې ودرېږي. په دې په بحث کې سباوون صاحب یوه اړیکه راخلې ورور په اړیکه کې دی. مراد صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلی خپرونې ته. غوښتنه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. وعلیکم صاحب. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ، ښه راغلاست. صاحب تاسو ته هم سلامونه او د مېلمنو ته هم سلامونه. وعلیکم سلام. مراد هم د ننګرهار نه په تماس کې تاسو سره صاحب. ښه راغلی. نو څه غوښتنه لرئ، پوښتنه، څه نظر لرئ؟ مهرباني. وروره دا خو موږ په دې خوشحالېږو به چې افغانۍ او هېڅ موږ تاسو په خپل افغانستان کې خبره ده په پاکستاني بند چې کلداره، خو دغه یو مشکل له دوه تر اوسه د نرخنامې توضیح کړي نه دي. دا کوم شی کلدار باندې په زر یک په هغو دوه بالغ زر افغانۍ خرڅوي، باید دې مخکې تر مخکې دې ته دغه نیول شوي او د نرخنامې توضیح کړې وي. مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. دا پوښتنه مخکې مونږ تکرار کړه، بیا به هم راګرځو ورته ستا له مننه. خو ګیډه صاحب دغه پرېکړې ته تاسې په کوم نظر ګورئ د یو ځوان د یو مدني فعال په توګه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خاکسار صاحب، جاوید صاحب او قدرمن عامر صاحب، د تلویزیون درنو مینوالو ته سلامونه، احترامات. لومړی باید ووایو چې هر هیواد خپله کرنسي لري او د توکو او اجناسو په رانیولو کې له خپلو کرنسیو څخه استفاده کوي او راکړه ورکړه ترسره کوي. که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه چې پولې له ګاونډي ایران او پاکستان سره تړل شوي دي او د هغوی د مداخلې د هر ډول ترڅنګ د کرنسیو مداخله هم شته ده چې د تور بازار لا ګرم ده. دلته ولس او حکومت دواړه د کالدارو د بندېدو او د افغانۍ د چلښت دوه برخې دي چې یو برخه حکومت ته، بله برخه ولس دی. ولس د ولس هغه قشر چې رضاکار فعالیتونه یعنی ټولنیز فعالیتونه یا مدني فعالیت ورته وایو، هغه قشر چې دغه فعالیتونه ترسره کوي د ولس د ذهنونو د رغولو لپاره باید ولس د افغانیو په ارزښت وپوهوي. لکه عامه پوهاوی ترسره کړي، عملي میدان کې د ښاروالۍ د حکومت ترڅنګ ودرېږي، په بازارونو کې وګرځېږي، د افغانۍ ارزښت ورته وښودل شي. د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې په میلیاردونو کالدارې چلښت لري. د بندېدو سره په لومړنۍ ورځ په میلیاردونو افغانۍ بازار ته وړاندې کېږي. دلته تقاضا ورته زیاتېږي. کله چې ورته تقاضا زیاته شوه په دغه صورت کې د افغانۍ ارزښت لوړېږي. دا باید ولس موږ پوه کړو چې د افغانۍ ارزښت او مفهوم تر څو په دې پوه شي چې هر هېواد خپله کرنسۍ څخه استفاده کوي څه ګټې لري، چې هغه ډېر لوړ اوږد بحث دی، که وخت وروسته به پرې وغږېږو. حکومت، مدني ټولنې او ولسونو دغه یو میاشت کېږي چې په ننګرهار کې عامه پوهاوی ترسره کوي، د ښاروالۍ د حکومت او د بانک ترڅنګ ولاړ دي. دوی هغه خپل مسؤلیت درک کړی دی. په ټوله صدراعظم خاکسار صاحب په همدې برخې ته راځم. دوی خپله برخه سر ته اوس رسولې ده او ولس د نور دا بهانې نه کوي چې مثلا مونږ خبر نه. په هر کور کې د رسنۍ لکه ټویټر، فیسبوک، تلویزیون یا رادیو دې ته د کورنۍ په کورنۍ کې یو کس خامخا لاسرسی لري. یعنې خلک دا یو میاشت کېږي چې د دې څخه خبر دي چې افغانۍ بندېږي او کالدارې بندېږي، باید د افغانۍ څخه استفاده وشي. اوس حکومت ته پکار ده چې دیکتاتورۍ څخه کار واخلي او څو اړخونه لري چې په دې اړخونو باید ډېر کار وکړي. لومړی هر مسافر چې د نورو هیوادونو څخه راځي لکه تورخم یا د هرات طرف ته، دوی څخه په مطلق ډول کالدارې واخیستل شي. دا یوه برخه ده. د دې دویمه برخه چې 50% د کالدارو د بندېدو او د افغانۍ د چلښت مهم رول لري صرافان دي. صراف ته په هیڅ صورت سره نور اجازه ورنکړل شي چې کالداره بازار ته یو خبره بله ده. خو ګیډه صاحب وبخښئ ستاسو پوښتنه د نیسم. صرافان خو هغه خو د تبادلې ځای دی، هلته خو به طبعا کلدارې هم اوسي، ځکه دا خو د کرنسۍ مسله ده چې ته چېرته ځې کلدارې به اخلې، که چېرته راځې افغانۍ به اخلې، دا خو د تبادلې ځای دی. دې ځای کې خو صرافان زه فکر نه کوم که دومره دغه ولري. نه خاکسار صاحب، اوس زمونږ زیاتره ټول مامورین به نه وایي، زیاتره
دوی چې کله معاش واخلي دوی راځي صراف ته ودرېږي کالدار یې اخلي همدغه کالدار یې د صرافۍ څخه د پرشوم په ډول خورېږي زه مثلا معاش لرم 100,000 روپۍ معاش اخلم زه راځم دا کالداري کوم صراف نه دا پیسې اخلم ما ته 40,000 یا څه کم 40,000 روپۍ راکړي کریال کالدار موټر والا ته ورکوم ګیس اچوم د کور کرایه ورکوم دکاندار نه سودا راوړم دغه کالدار په ورو ورو په ټول بازار کې وخورېدلې یعنی په پرشون ډول دا بیا راټولول مخنیوی ډېر ستونزه که مونږ چېرته په قاطع درجې سره حکومت وغواړي د صرافان کنټرول کړي چې بهر بازار ته کالدار ونه وځي یوازې هماغه د افغانۍ تبادله وشي کالدار په مقابل کې ورنه کړل شي نو زه اطمینان ورکوم چې 50% په د افغانۍ د چلښت او د کالدار باندې مخنیوي کې رول ادا کوي د دې ترڅنګ بله برخه چې ده هغه د افغانستان د امنیتي برخې خصوصا استخباراتي برخه یو اړیکه راخلو خو ګیډه صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو ستړي مشئ سالارزی صاحب خیر راغلی خپرونې ته زیاته مننه کوم روژه تاسو سلام علیکم سره تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او همچنان مېلمنو محترم مېلمنو ته هم سلام وړاندې کوم مننه خوشحاله اوسئ ښه راغلاست درته وایو څه پوښتنه غوښتنه لرئ مهرباني نظر دې اورو بالکل یوه غوښتنه مې له دولت نه دا چې باید لږ جدیت نه کار واخلي یعنې جدیت په دې معنا نه چې خدای نخسته چا سره غیر اخلاقي برخو څخه یا داسې که نه نو غږ مې درځي وروره اور مهرباني نو مطلب جدیت نه دی نه چې باید مخکې مې یادوله شوه چې له سرحد نه دېخوا باید هېڅ څوک دا جرأت ونه لري چې کالدار د افغانستان خاورې ته داخل کړي هېڅ قانون باید به دا ګرلو شي بل دویم پوینټ باید دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې هغه تاجران دي تاجرانو ته باید داسې جدیت یعنې لکه څنګه چې والي صاحب خپل خبرې کړي چې مونږ هغې نه لومړی لږ جریمه کړو بیا وروسته هم همداسې سټپ بای سټپ که نه تاجران ډېر زیات مهم دي هغه څوک چې پاکستان نه واردول څه شی راوړي راوردوي افغانستان ته نو هغې باندې باید ډېر کلک پلان وشي درېیمه خبره درېیم سټپ چې دی هغه د خلکو دی چې خلک باید کلک یعنې کلک من خپل ولس ډېر زیات توقع همدا ده چې اوس ښه محکم ده چې باید موږ د خپل دولت نه او د خپل ملي هویت نه دفاع وکړو دغه د دفاع ورځ ده نن ورځ د افغانیو نه د خپل ملي هویت نه د دفاع ورځ ده ولس نه په کلکه غوښتنه کوم چې د خپل دولت سره ودرېږي او دغه پاکستان ته په مخ درنده سره ورکوي او د خپل ټولو هغه ارمانونو غږ پرې واخلي همدا د خپل دولت سره ودرېږي څه کالدارې چې دي دا ټول باید بندي شي خپل نه کلک ملاتړ وشي یعنې د کالدارې اوس خبر د نفساني وروره نو د ښاروالۍ سره دومره بلسي پرسونل یو هفته کې مکمل ستاسې اړیکه ټکنۍ شوه مهرباني نو چې اوس ګورم ټول ښارونو ته ښاروالي دونه پرسونل کېدای شي ولري چې تاسو په ټول ښار کې په یو هفته کې مکمل نظامي توزیع کړي خو دې کې باید ولس خپله لاره ضرور ولري مطلب یو مجبوره تا اخلي 1500 کال ګوره یو خبره بله ده سالارزی صاحب موږ دلته باندې بارم خبرې وکړلې ستاسې نظر مو واورېده دلته که ولس نرخنامه ونه ګوري یا نو هلته خو بیا د مشتري تاوان دی ځکه چې په 1500 شی ورباندې 1500 افغانۍ خرڅوه دا تاوان نه دی هغه معاش ته 8000 روپۍ معاش یا 1000 روپۍ معاش نو دا خو هغه د کور هغه 4% سودا هم نه کېږي امکان نه لري دا خبره بالکل امکان نه ده اول زم یو اقتصادي نه څه باقي خبرې راډه علاوه نه کنه نو مطلب ارتي کې مزاري زخت بیم او زور یو شوان تانه دي نخلي ټیکنالوژي پوری شل کالداري ته د لاسه افغاني ورکا نو چې مراکوه مثلا یو دکاندار تورځي ورته چې روه ماته منبوره راکړه ته چې 1500 کالداري ته ورکو 300 افغاني کله شکایت نمبر سره شاروالي ټول خپل نمبر عمل ته دکان مخکې ودرېږه زنګ و شاروالي ته دولت ته زنګ عسكر دي له د سیده دولت نشته ورته ورته دکاندار ما ځکه برخصت دي تو ګور چې دکاندار عسكر کوي کیږي مننه کور ودان سالارزی صاحب ستاسې نظر مو واورېده مننه کور دې ودان ژوندی اوسې کور ودان مننه سباون صاحب پوښتنه د ورونو همدا وه تر ډېره پورې تاسې ویل چې نن یاره د ښاروالۍ نرخنامې نن توضیح کېږي چې دربر به څو ورځې ونیسي 2 ورځې 3 ورځې ونیسي ممکن یا نن ټولې ور ورسېږي یو غټه ستونزه دغه ده چې که چېرته عملي نه شي مثلا دغه ستاسې د افغانۍ دغه اقدام چې شوی ده پرېکړه شوې نن ناخوا والي صاحب چې څومره موږ ولوسل هلته ځینې جریمې هم ټاکلې وي څه به کوئ لاره به څه شي ستاسې
ګورې اول خو د سالارزي صاحب نه مننه که زموږ ولس دغسې ذهنیت ولري هېڅ ستونزه نشته دی هغوی په هره برخه باندې خبرې وکړې او ډېرې ښه خبرې وکړلې موږ دا ځل په یو ښه میکانیزم باندې کار کړی دی منظم میکانیزم ورته جوړ کړی دی جریمې مو ورته ټاکلي هر څه مو ټاکلي اول خو د نرخنامو په رابطه باندې ووایم چې موږ تر نن مازدیګره پورې په ټولو 9 ناحیو کې نرخنامې توضیح کوو تر نن مازدیګره پورې به ستونزه حل شي که په کوم صنف کې نرخنامه نه وه خاریان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته شکایت وکړي بله دا په نرخنامو باندې خپله زما د جب شخصي شمېره ما پې ورکړې ده که کوم ځای کې ستونزه وي یا څوک د نرخ نه سرغړونه کوي کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي او موږ یې په اړه اجرات کوو د دوی یو تشویش د تورخم دروازه یا د نورې پولو په اړه و چې خوږیاڼي صاحب هم یادونه وکړله پرون هم په مجلس کې دا یادونه شوې هغه مسافرین چې د تورخم نه راوړي د والي صاحب په هدایت باندې نن به کمیسار او د تورخم ښاروال او نور چارواکي بلته ناسته کوي کم خلک چې له تورخمه راوړي تر هغې پورې به د دخول ټاپه ورته نه وهل کېږي تر څو چې دوی خپلې کلدارې په افغانیو بدلې کړي نه وي یا نور خارجي اسار په افغانیو بدل کړي نه وي د صرافانو موضوع ده خوږیاڼي صاحب ورته اشاره وکړله د دوی دغه چې و د هغه صرافان نو چې کوم د سړک په سر باندې ناست دي او جواز نه لري او هر ځای کې شوکیسونه ایښي دي او کلدارو ته لاسرسی یا نور اثارو ته لاسرسی اسانه دی ولس ته دغه د بدلېدو دپاره په دې هم خبرې شوي دي دوی دپاره موږ یو 2 مارکیټونه پیدا کړي چې دا خلک موږ مارکیټونو ته داخل کو او نور ساحونه هم راغونډ کړو یو منظم ځای ورته وګورو تر څو عام ولس ته لاسرسی د کلدارو دپاره چې دی هغه کم شي ورته بل ولس خپله تاوان کې دی تاسې وګورئ 2 ورځې یا 3 ورځې وړاندې کلداره د افغانیو سره یو څه تفاوت باندې ښه روانه وه خو اوس افغانۍ ورنه بیرته لوړه شوې ده د پرون نه چې موږ ګورو یو 2 روپۍ 100 روپۍ په زرو کې جګه شوې ده ورنه نو ولس خپله په تاوان کې دی ولس باید په دې باندې پوه شي چې دا کلدارې ساتل څومره چې دوی په کور کې ساتي که په جب کې ساتي که په کاروبار کې ساتي دا دوی زیانمن کوي پرون چې موږ څومره معلومات لرو د زیاتره ولسوالیو خلک هغوی خپلې کلدارې چې چا سره په کور کې وي یا یې ساتلې وي یا کاروبار کې وي هغې راوړي دي او صرافانو سره یې بدلې کړي او افغانۍ اخیستې دي ځکه هغوی په دې پوه شوي دي چې نور افغانۍ دلته ارزښت لري کلدارې بې ارزښته شوي دي چلښت نه لري او نور بندیږي کله چې دا بند شي نو خپله زموږ افغانۍ ورسره دغه پیدا کوي چلښت پیدا کوي او اهمیت پیدا کوي ورته بل د مجازاتو په برخه کې هغې کې پرون والي صاحب هم خبرې کړي دي او کمیسیون ورسره هغه تایید کړي دي هغه هټیوال چې افغانۍ سر دننه افغانۍ ونه کاروي کلدارې وکاروي د هغوی دوکانونه کاروبارونه چې دي هغه به د 1 ورځې دپاره بندیږي یعنې مهرلاک کیږي به او کم شخص چې کلدارې هلته راوړي مشتري وي هغه به د څه وخت دپاره امنیتي حوزو ته سپارل کیږي چې بیا به په تضمین باندې خوشي کیږي که چېرته دوباره سرغړونه وشي په 2م ځل باندې به یې دوکان د 3 ورځو دپاره تړل کیږي صابون صاحب که داسې راته ووایي دغه ضرب الاجل چې نن ټاکل شوی ورته له دې نه مخکې که دغه نرخنامې ویشل شوې وې تر څو پورې ولس هم پوه شوی وي او هټیوال هم پوه شوی وي دا به ستاسې په نظر څنګه دې ته به جواب ورکوو صابون صاحب اړیکه راخلو میرویس ورور د انګورباغ نه ښه راغلاست درته وایو ستړي مه شئ السلام علیکم سلام په خیر او ټولو د انعکاس تلویزیون همکارانو ته او د ننګرهار خلکو ته ټولو ته سلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شئ ستا ته هم ښه راغلاست وایو د کلدارو په ځواک باندې دا ډېر یو نیک فعال ده خو خدای دې وکړي چې همدغه چې سر ته ورسېږي مګر په ډېرې بښنې سره چې دغه یې چې د والي صاحب وظیفه نه ده د قومندان د امنیې وظیفه نه ده د ښاروال وظیفه نه ده دا تاسې په پوه شئ دا د هر افغان وظیفه ده چې اوس د دې مورد د کلداره دوی ته څومره محبوبیت او څومره ګرانې دي چې دوی په جب کې کلدارې لري ولې افغانۍ ولې وتله مګر تاسې د افغانستان خلک یو په افغانستان کې اوسېږو د دې ملک خلک یو او دغه 40 کاله نور خوشحاله هم د پوه شئ چې پاکستان په ګمراه جرسان دی ولي دا ډېر د شرم ځای ده او زه د هر افغانه د هر ننګرهاري ورور نه او خویندو نه دا مې هیله ده چې خپل افغانۍ چې زموږ ښکلی هویت ده او ښکلی نوم په پروت ده و داسې ملک هم ساتلی چې د اوس په افغانستان کې او پیسې د پاکستان کاروي دا خو اولي نوې معامله ده په اصطلاح د خدای دې وکړي چې هر څومره په دې مورد څومره دغه ورونه چې موږ په ګډه سره
باید یو کوشش وکړو چې دغه خپل افغانۍ کار کوو یو په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې بس په دغه پاکستان باندې که پوه شو دا یې ورسره واچوي دې ته کې پای ټکی ورکوي مننه کور ودان ژوندی اوسئ میرویس صاحب ستاسې خبرې موږ واورېدې کور د ودان مننه له نیکو سپارښتونو دي همدغه مسله ده چې موږ او تاسې ټول ووایو چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید درناوی ورته وشي او د دې د چلښت لپاره کار باید وشي وختي زما هم کار پوښتنه وکړله د نرخنامو په رابطه باندې پوښتنه کړم ما مخکې تاسو ته ویلې چې د نرخونو د ټاکلو لپاره یو کمیسیون دی هغه کمیسیون هره میاشت ناسته کوي په ټاکلې نیټه باندې موږ 13 ورځ ناسته کړې ده او په دې باندې موږ لکه ځینې کارونه ډېر اسان نه وي ستونزمن وي د بازار نرخونه اخیستل د هغې دپاره ښاروالي مکلفه ده چې هیئت وټاکي په بازار کې وګرځي او نرخونه واخلي بیا له هغې وروسته د اصنافو د مشرانو سره په هغې باندې موږ بحث کوو چې پرون پرې موږ تقریبا 4 ساعته 4.5 ساعته ناسته کړې ده تفاهم ته چې ورسېدلو د دواړو طرف ته رضایت د ښاریانو رضایت هم پکې نیول شوی دی د دوی ګټه پکې هم نیول شوې ده او د هغوی هم نیول شوې ده د تطبیق دپاره کومې لارې چارې چې دي په هغې باندې موږ ډېر بحث کړی دی او نرخنامې پرون ترتیب شوي دي یوازې د یوې ادارې دوه ادارې د دغه دپاره پاتې دي امضا دپاره هغه امضا هم تکمیل شوې ده او نن ویشل کېږي ځکه 9 ناحیې دي په 9 ناحیو کې په ټولو صنفونو باندې ویش چې دی ستونزمن دی نن ویشل کېږي نن د میاشتې لومړۍ نیټه ده هره میاشتې موږ په اوله او په دویمه نیټه باندې ښار ته راوباسو نن به تر مازدیګره پورې تکمیل شي سر د سبا نه ښاریان کولی شي چې نرخنامې په هر دوکان کې په هر اټې کې وګوري تعقیب یې کړي او هماغه نرخونه ورته ورکړي په افغانیو باندې دا ستونزه به نن حل شي بیا هم که ځینې نرخونو کې ښاریان تشویش لري موږ د خپل پاڼې د ولایت د رسنیو له پاڼې او کولی شو د ستاسې له طریقه نن څو شېبې وروسته خپرې کړو ورته هغه هم تعقیب کړي تر څو چې هټیوالو ته ژوندی اوس سباوون صاحب خوږیاڼی صاحب دا به ووایو چې مدني فعالانو ټولنیزو فعالانو هم په دې کې پراخه ونډه اخیستې وه برخه اخیستې وه ډېرې هڅې وکړلې لا څومره په کار دی دغې دپاره چې وکولی شو هغه خلک چې دغې نه ناخبره دي حتی ځینې ولسوالۍ هم کیدای شي ممکن دغې نه ناخبره اوسي څه کول په کار دي دغه فعالانو ته یا ستاسې وظیفه څه ده چې څومره باید نور کار وشي چې دغه پروسه مکملا د کلدارو نه واوړي افغانیو ته خاکسار صاحب ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړله ولس یوازې په ښار کې نه دی پروت ځکه د ولس 1 میلیون 1.5 میلیون پورې یوازې په ښار کې دی او تر 3.5 میلیونو پورې په ولسوالیو کې موږ نفوس لرو هغه نفوس چې نه تلویزیون ته لاسرسی لري نه رادیو ته لاسرسی لري هلته نه شبکې کار کوي تر څو دوی د رسنۍ له لارې څخه د چا پیغام واوري ښه لاره یې دا ده چې امیر صاحب یادونه وکړله چې په نرخنامو باندې کار کړی دی یو لنډمهال یو اوږدمهال پلان دی دا چې دوی اوس اقدام کړی او په ډېر لږ وخت کې دغه نرخنامې باندې کار وکړي او په ښار کې پلی کوي تر څنګ ځوانان ورسره همکاري کړې ده او لا یې ورسره کوو د ښاروالۍ د حکومت تر څنګ ودرېږو له دوی څخه هیله لرو تر څو د ولسوالۍ ښاروالانو ته نرخنامې ولېږي او جدي خپارښتنې وکړي په دې برخه کې به ستاسې د عامه پوهاوي لپاره څه په ولسوالیو کې موږ په ولسوالۍ کې یوازې مدني فعالان په ښار کې نه دي په ولسوالیو کې هم شوراګانې شته دی خوځښتونه شته دی تر څو هغه ولسوالۍ ته راوغوښتل شي په دغه ځوانانو کې ځینې داسې ځوانان شته چې د اقتصاد د پوهنځي څخه فارغ شوي دي تر څو ولسي غونډې وکړي په دغه کې د افغانۍ په ارزښت باندې دوی وینا وکړي تر څو دا ولس دې ته وهڅوي چې افغانۍ خپله کرنسي څه ارزښت لري ګټې څه دي او ولې د خپلې کرنسۍ څخه نور هیوادونه استفاده کوي اما په افغانستان کې ترېنه په ځینو ځایونو کې استفاده نه کېږي تبادله نه راکړه ورکړه نه کېږي نو شورا ځوانان دوی هم مکلف دی تر څو د حکومت سره په ولسوالۍ کې یا د کلو باندې کې په هغه ساحه کې چې دوی لاسرسی لري غونډې وکړي ورکشاپونه سیمینارونه غوندې د کلي د باندې یو د ښار ورکشاپونه سیستم دی کلیو کې دغه جرګې او د بانډو سیستم دی چې ناستې وکړي تر څو تر کلو پورې دا ورسوي او له حکومت څخه جدي خواهش کوو چې په دغه برخه کې مدني فعالان هغه ځوانان چې د حکومت تر څنګ یا د عامه پوهاوي یا د ملي ګټو لپاره کار کوي دوی پکې داخل کړي او له دوی څخه نظریات واخلي چې څه فکر لري د افغانۍ په ترویج برخه کې
تر څو یې تر کلي او بانډو ورکړه ځکه یوازې ښار د حکومت نه دی هر هغه سیمه چې د افغانستان د قلمرو کې دي په ټول ځای کې باید د افغانۍ ترویج مننه خوږیاړی صاحب سباون صاحب وروستۍ وکړي به دغه یو پوښتنه کومه چې دغه نظارت مثلا د جریمو نظارت یا د جریمو ټاکنه دغه به د چا په غاړه دغه نظارت څوک شته نظارت څوک کوي د دې نظارت دپاره کمیسیون جوړ شوی دی چې نن 9 بجې کمیسیون ناسته کوي د ښاروالۍ په تالار کې امنیتي ملي قومنداني اصنافو مشران ولایت نماینده ښاروالۍ نماینده او د نورو اداراتو نمایندګان دي 9-10 کسه برابریږي هغوی ته د والي صاحب هدایت په اساس باندې خپل پلان به جوړوي او د هغې نه به نظارت کوي ورسره د شکایاتو شمیره د ولایت هغه اعلان شوې ده که څوک ستونزه ولري د نظارت غړي کولی شي چې هلته لاړ شي او د هغوی ستونزې ته لاسرسی دوی به دغه وظیفه څه شی اوسي مثلا د نظارت به څه ډول نظارت به کوي ما مخکې تاسو ته وویلې چې د افغانیو د ترویج دپاره عامه پوهاوی شوی دی اوس عملي کار پکار دی عملي کار چې کله اعلان وشولو او نن ورځ ورته ټاکل شوي ده د نن ورځې نه وروسته که هر هغه څوک که هغه مشتري وي که هغه هټیوال وي که هغه د تیلو پمپ والا وي که هغه هر څوک وي او هغه په افغانیو نه بغیر په نور اسارو باندې راکړه ورکړه وکړي د هغې دپاره خپل مجازات ټاکل شوي دي چې یا به پمپ د تیلو یا دکان یا نور کاروبار هغه به وتړل کېږي دغه کمیسیون دغه دنده لري چې هغې خلکو ته ورشي او اټۍ وتړي د ښاروالۍ دا دنده ده چې د هغوی اټۍ وتړي او کمیسیون ورباندې پرېکړه وکړي وروسته نور مجازات چې دي دغه چاره سباون صاحب مخکې هم لکه یو ځل تکرار شوي وه که نه نو ستاسې په نظر مخکې به داسې و چې یعنې هغه نغدي جریمه به کېدل هغه پیسې به ترې اخیستل کېدې د هغې په نسبت دا به څومره مثبته تمام شي لکه دا اوس چې تاسې وویلې ګورې دا ځل هر څه چې دي د تیر سره په تفاوت باندې دي اول د عامه پوهاوي کمپاینونه دومره نه وو شوي مخکې نه ته 3 میاشتو نه تاسې ګورې د ولایت اداره په دې روانه ده چې کمپاینونه وکړي د خلکو په اذهانو باندې کار وکړي د خلکو ذهنیت اوس دومره جوړ شوی چې تاسې ګورې په خپرونه کې ولس زنګ وهي ولس خپله دته ژمن دی دته همکار دی خپله لیواله دی ورته د خپلې افغانۍ سره مینه کوي تاسې باور وکړئ پرون ما یو چېرته یو سودا اخیستله او هلته یو چا کلدارې وکارولې دوکاندار ورته چې وروره نن د اخري ورځ شوله سر د سبا نه چې کلدارې موږ ته رانه وړي انتهایي زه خوشحاله شوم ځکه چې زموږ ولس کې دا بیداري را پیدا شوې ده نو اوس هغه د جریمو سیستم چې دی یا جبر نه کار اخیستل یا زور نه کار اخیستل دا ښه طریقې اوس دپاره نه ده که چېرته موږ ولیده چې ولس همکاري نه کوله او ولس پخپله غوښتل چې په موږ باندې د زور وشي بیا به د زور نه ورسره کار واخیستل شي خو نه په کار داسې نه ده ولس حکومت ځوانان ټول رسنۍ ټول باید یو ځای سره یو لاس شو یو موټی شو سره او کار وکړو کله چې موږ وایو چې دا زموږ ملي هویت دی نو هر سړی باید بیا په دې باندې مکلف دی چې هغه ترویج کې کار وکړي او مخنیوی یې وکړي مننه کور ودان خوشحاله اوسئ د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم امیر شاکرالله سباون او ټولنیز او مدني فعال شفیق الله خوږیاړی له تاسو دواړو نه ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی برخه مو واخیستله خپرونه پای ته رسو رازمان صاحب موږ به ټوله کې بیا هم دا سپارښتنه وکړو چې له نن نه خوا ولایتي ادارې پرېکړه کړې ده چې ټوله راکړه ورکړه هر څه په افغانیو باندې ترسره کړي تر څو چې افغانۍ په دغلته په دې ولایت کې او په ټول افغانستان کې رایج شي د انعکاس ټلویزیون درنو لیدونکو نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې پورې تاسو په پاک او سپېڅلي رب سپارو د الله په امان ښه وخت